به د دنیا د قوتو په ذهن او په فکر کې ضعیف و، خو کومه فیصله چې الله کوي د هغې فیصلې مقابله هیڅوک هم نشي کولی. دا بیخي د انسان د فکر څخه لرې وه. دا هیچا هم سوچ نه کاوه چې هغه خلک چې د مځکې پر سر باندې د قرار ځای نه لري، نه کافر نه مسلمان د مځکې پر سر باندې دوی ته پناه ورکوي او هغه به بیا د یو داسې زبر ځواک مقابله کوي او هغه به بیا پر ګنډو کېږي، هغه به د ټولې دنیا په مخ کې الله ذلیل کوي د ټولو قوته سره. دا یو چا تصور نشي کولی دا چې د رب العالمین فیصله وه او د دې ملت قرباني وه، نو دا خو بیا جلا خبره وه چې الله جل جلاله هغه